داسې مې لار ته برابر څوک یې رانه پټې نه کړي ښه بېغمه داسې راواوړه دورې ښه داسې داسې بس داسې ده پر دغه غذا مخ ته دې لیړۍ ده ها مخ ته مې لیړۍ ده لاره پاکه ده مخ ته دې لیړۍ خټو کې مې بیا که یا فرع راځه خټو کې مې بیا یا فرع یو سره دور راسه کومه سره راشم داسې راځه ښه داسې راشم اوس ما فکر هم نو ښه تا فکر هم نو ښه اورې څنګه السلام علیکم ورحمت الله دوستانو نن را سره امسا ده وینا کیم دي زه به د نابینا په حیث باندې په کندهار ښار کې ګرځم او غریب خلک به پیدا کوم زموږ مقصد و مرام دا دی چې ورسره مرسته وکړو نو راځئ نور ویډیو وګورئ سره ویډیو در سره شریکه کړئ او زموږ صفحه در سره خوښه کړئ تر اخره مو سره السلام علیکم راځئ له خیر څوک شته کومه څه لاره غبیر راسه ها لکړه با زه لکړه ها ها شپور دا با دا سړک دا ښه دا چیک دا چی دل دا چی خرڅه خاطه دکاندار ہے او ها ها شیخ دا ها ها شیر دا انت درېګم دغه ما سره پیسې دي دا راته لږ وشماره ها ته ښه سړی دا 100 روپۍ دا راته وګوره 100 روپۍ دې وشماره چا راکړې کمې خو به نه ته حساب که 2 روپۍ زر د 2000 3000 دي دا یو لوټ د 100 دی 500 دی سلو خو نه دی یا 500 شپږ نه 500 جان دي ها 3000 کېږي د 100 2 3 دا 4 5 شپږ ها سمه ده ما داسې بوزه چې هغه سړک نه مې واره دغه سړک هو پیسې خو درانه پټې نه کړې ها بعضې خلک سړي نه غلا کوي که نه هغه بعضې خلک دي ها څنګه خیر خلکو سره کومک کوې بعضې خلکو سړي نه غلا کوي ته ولې غلا نه کوې غلا شوق نه لري نو ولې غلا خو حرام کار نه وي حرام کار ولې کوي حرام ده پیسې حرامېږي که نه سمه ده نو ته چې تکړه سړی چې غلا نه کوې یعنې حرامېږي صحیح ده دا 100 روپۍ وې په ټیکټې خو به پکې نه وي شپږ واړه ته واخله څنګه خاندلو څنګه دې وخاندل كونها شفاعة أنالها لاره شته ودرې داسې تر اوسه بېرته خواته درځه شاته درځه دلته درېږم ته څه کار چېر کار کوې زه لیړۍ والا یم داسې دور داسې راسه دغه زما سره جیب کې پیسې دي ته وګوره دا 100 روپۍ دي دا راته حساب ښه چې دا بیا ما نه غلا ونه کړي دغه دي دا یې 500 دا ګوره 150 جانې اوس شلې درې سلګونې دي که 500 جانې څلور دا 15 دا شپږ سلګونې دي یا 500 جان دي 500 جان او ښه دغه دي 3000 روپۍ دي وروره 3000 دي شپږ سوه خو نه دي یا 3 نه شپږ 500 جان دي ها شپږ 500 جان ښه دغه دي وروره شپږ نه 500 جان دي الله دې خیر دې وکړي او بیا هغې خو نه ونه لیدل پټې رانه نه پټې چا خو نه کتل یا بیا ان شاء الله لارې ته مې سیده کومې خوا ته ځم داسې راته ووایه داسې ځم داسې خو راځه داسې بس داسې ځم که نه دفتر دی مخته دورې کوم دی دفتر تاسو خلکو سره کومک کوئ ولا همیشه کوئ منم دی ښه پټې خو دې لږ کړې یا بیا غم اوس ته چې وشمارې 1 2 3 4 5 شپږ ولې پټې کړې به دي یا بیا غم غلا ښه نه وي ژوند داسې کار نه کوي ولې نه کوې ځکه چې هغه د موږ مظلومه دی که مظلوم نه وي فرض کړې یو سړی روغ تیاري بیا
نو خو هغه بیا موږ داسې چم نه کوو ځکه چې هغه په موږ باور وکړي. حرام دي او حرام دي بېشکه حرام دي که دا درې ته واخله بیا دا خو ستا حق دی دا ستا شوې مه کوه وخت ده دا دې بچي ده صحیح شو إلا الحبيب أمتي بچي راشي وبله 12 بالا اجمل صاحب لاس راک داسې ځم داسې داسې ځم خبر ته وکړم هو دغه دا ما سره وګوره 600 روپۍ دي ته حساب کړه 600 دي که کمې دي زیاتې دا خو ډېرې دي اجملوي صاحب دا څو روپۍ دا خو بیخي ډېرې دي تقریبا څو روپۍ دي دا یو دا دوه دا درې دا څلور دا پنځه شپږ 3000 افغانۍ 600 نه دي سلګونې نه دي یا څو دي 3000 افغانۍ دي شپږ دانې څه شی دي 500 هو صحیح څو ګرانه تا خو دې خو دې کمې کړي دي نه دي یا پوره دي پوره دي هو یو دوه درې څلور پنځه شپږ صدیان خو نه دي که نه یا داسې مې لار ته برابر څو ګرانه پټې نه کړي ښه هو یا بیا غم داسې راواوړه دورې داسې داسې بس داسې ده پر دې غذا د مخته دې لیړۍ ده مخته مې لیړۍ ده لاره پاکه ده هو مخته دې لیړۍ خټو کې مې بیا که یا پر راځه خټو کې مې بیا یا پر یو سره دورې راسه کومه سره شم داسې راځه داسې راشم اوس ما فکرم نو خای تا فکرم نو ښه اورې څنګه څنګه حیران شوې څنګه حیران شوې ولا ما سړی کمې کړي خو به دې نه یا خدا خو تا کوی چې دې پټې کړې وې ما دې تا به پټې کړې وې که نه یا ولې نه پټې ولې پټې کوه خدای سته هلته سوال و جواب سته کوم ځای کې سوال و جواب دی هلته سوال جواب سته ولې معنا چېرته هلته ګور سته ایمان ته موږ شکر پښتانه یې سړی چې دا نه زما ولادونه زړه اوسه سړی دا دا د تا شو صحیح شو کور وته دا درې ده څنګه خاندې والله دا د تا شو زاله دې مړ شي دا چې صادقه یې که نه الله تا ته راولېږلو خل ډېر ګرځي سمه ده ځه زاله دې مړ شي دوستانو وایي چې موټر خو هغه کړو ښه دوستانو ویډیو خو تاسو وکتله که نه نو که چېرته خوند یې کړی نو ولکه خو ومینځه ونه غورځي که ما که نه که خوند یې در کړی ویډیو سره شریکه کړئ تر څو پورې آینده موږ نور هم داسې ښایسته ښایسته ویډیو وکړو اوس موږ راغلي یو د سیلاب صاحب د کور ته قندهار کې یو سیلاب صاحب نامه سره تاسو ټول اشنا نور باقي یو ویډیو به سیلاب صاحب سره هم کوو هغه ویډیو به هم وګورئ ډېره مننه په لوی الله مو سپارم السلام علیکم أمتي يقولها لنا يوم القيامة